که تاسو غواړئ چې د یوټیوب نه پیسې وګټئ بغیر شکل شو کولو نه اینډ بغیر د کیمرې نه نو دا ویډیو به ستاسو زندگی بدله کی. زما یو سټوډنټ صرف په 30 ډیز کې یو یوټیوب اټومیشن چینل سٹارټ کو اینډ مونیټایز کو او هغه په میلیونز ویوز واغستل او د هغې نه ډېرې پیسې وګټلې. 90% خلک یوټیوب اټومیشن په غلطه طریقه کوي او د هغې د وجې نه هغه فیل کیږي. د یوټیوب اټومیشن داسې سیکرټ دی چې ډېر غټ یوټیوبر یې تاسو ته نه درخایي، خو زه به تاسو ته په دې کورس کې د یوټیوب اټومیشن ټوټل سیکرټ A to Z کلیر کوم. په دې کورس کې به تاسو کمپلیټ زده کوئ چې څنګه په AI اینډ په سمپل ټول سره اټومیشن چینل بیلډ کیږي. که تاسو غواړئ چې په 2026 کې یوټیوب اټومیشن سٹارټ کړئ او د هغې نه پیسیو انکم سٹارټ کړئ، زه به تاسو ته هغه یوټیوب نیشیز وښیم چې په لکونو ویوز راولي. د یوټیوب اټومیشن په دنیا کې 3 غلطیانې دي چې 95% بګنرز کوي او زه به تاسو ته د هغې نه د بچ کېدو طریقه وښیم چې تاسو به د هغې نه څنګه بچ کېږئ او تاسو به څنګه خپل یوټیوب اټومیشن چینل چې دی هغه مونیټایز کوئ او څنګه به یې په AI باندې بیلډ کوئ. که تاسو غواړئ چې یوټیوب اټومیشن چینل مونیټایز کړئ او په ډالرز کې انکم سٹارټ کړئ نو دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې ما A to Z یوټیوب اټومیشن کلیر کړی دی اینډ تاسو ته مې ایکسپلین کړی دی چې یوټیوب اټومیشن په څه طریقه سره کیږي. وٹ از یوټیوب اټومیشن؟ YouTube automation is there. YouTube automation is the process of running a YouTube channel where the majority of tasks are outsourced or automated using AI tools. YouTube automation یو پروسس دی د یوټیوب چینل د رن کولو دپاره د چلولو دپاره چې په هغې کې زیات تر کارونه چې دي کنه هغه تاسو آوټ سورس راوستی شئ. مطلب تاسو څه څیزونه چې دی هغه په خپل کانټینټ کې د بهر نه راوستی شئ هغه ایډ کولی شئ، یا تاسو په AI باندې د AI ټولز چې تاسو استعمالوئ د هغې په مدد سره تاسو چې دی کانټینټ چې دی ویژول چې دی هغه تیارولی شئ په یوټیوب اټومیشن کې. How to create a faceless YouTube channel؟ یو فیسلیس یوټیوب چینل چې دی هغه به مونږه څنګه جوړو؟ مطلب مونږه به داسې یوټیوب چینل څنګه جوړو چې په هغې کې مونږه خپل پیس چې دی هغه آډینس ته نه شو کو او بغیر د فیس شو کول نه مونږ په خپل ویډیو باندې میلیون ویوز واخلو. نو څنګه به دغه شانتي یو چینل چې دی هغه کریټ کو دا به زه تاسو ته کمپلیټلی درخایم. How to select niche؟ مونږ به یو نیش چې دی هغه څنګه سلیکټ کو؟ نیش وایسه ته نیش چې دی هغه مونږ څنګه سلیکټ کو په دې درته پریکټیکلی خبره اتره کومه. سکرپټ رایټینګ سکرپټ رایټینګ تاسو به سکرپټ چې دی هغه څنګه لیکئ؟ ګوره چې کله تاسو هم یو یوټیوب اټومیشن چینل چې دی هغه رن کوئ، یو ویډیو تاسو جوړوئ، نو د هغې دپاره تاسو څه کوئ؟ سکرپټ لیکئ. یعنې که تاسو وګورئ که نه څومره هم ډرامې چې دي یا فلمونه چې دي یا څومره هم چې کارونه دي په سوشل میډیا باندې دا ټول په څه باندې کیږي؟ دا ټول په سکرپټ بیس باندې کیږي. صحیح ده؟ د دې دپاره څوک چې راځي یو ډراما یو ویډیو یو کارټون یو AI فلم چې دی هغه جوړ کړي نو هغه د هغې دپاره د ټول نه اول یو سکرپټ چې دی هغه په بهترین طریقه سره ولیکي چې زه به په اوله کې ویورز ته خپل آډینس ته داسې شو کوم، په منځ کې به دا شو کوم، په لاست کې به دا شو کوم. دا ټوټل هغه څه کې د مخکې نه ډیسایډ کی او د هغې په مدد سره بیا خپل یو کانټینټ چې دی هغه تیار کی. وایس اورز څنګه به مونږ چې دی وایس اورز چې دی هغه د AI په مدد سره جنریټ کو؟ مطلب کله چې مونږ یو ویډیو چې دی هغه جوړو په AI باندې د هغې دپاره بیا مونږ یو AI وایس چې دی هغه هم استعمالو. صحیح ده؟ چې هغه مونږه داسې هیومنایز کو. صحیح ده؟ چې روبوټیک نه وي، ځکه چې کله هم ستاسو وایس چې دی هغه روبوټیک و نو هغه به ستاسو په چینل باندې ډېر زیات اثر چې دی هغه پرې باسي. نو څنګه به مونږ یو وایس چې دی هغه په AI باندې جنریټ کو او بیا به یې څنګه هیومنایز کو؟
دا به زه تاسو ته پریکټیکلی درخایم. ویژوالز به مونږ بیا د هغې دپاره څنګه تیارو، مطلب د هغې دپاره بیا مونږ فار اگزامپل مونږ یو سکرپټ چې دی هغه ولیکلو، نو د هغې دپاره به مونږ د کم ځای نه ویژوال چې راوړو، که هغه مونږ آوټ سورس راوړو صحیح ده، که هغه مونږ د اے آی ټولز په مدد سره یو ویډیو تیارو، نو دا به مونږ څنګه کوو صحیح ده، دا به درته کمپلیټلی A to Z درخایم. بیا پرامپټ انجینیرینګ یعنی پرامپټ انجینیرینګ به زه تاسو ته درخایم چې تاسو به څنګه پرامپټ چې دی هغه لیکئ، په څه طریقه باندې تاسو چې دی یو پرامپټ چې دی هغه لیکلی شئ صحیح ده، او د هغې په مدد سره تاسو چې دی یو پوره کانټینټ چې دی هغه جوړولی شئ، یو پوره اے آی چینل چې دی هغه بیلډ کولی شئ، د هغې په مدد سره تاسو ټوټل کارونه چې دی هغه په اسانه باندې کولی شئ او په کم وخت کې کولی شئ. تمنیل بیا به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به تمنیل چې دی هغه څنګه جوړوئ د خپل ویډیو دپاره صحیح ده. بیا به دې کې ویډیو ایډیټینګ دی چې تاسو به ویډیو ایډیټینګ څنګه کوئ، تاسو یو کانټینټ چې دی هغه جوړوئ، نو په هغې کې به تاسو څنګه ویډیو ایډیټینګ کوئ صحیح ده. دا ټوټل به تاسو ته په دې کورس کې چې دی زه کلیر کومه، ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، ویډیو به سکیپ کوئ نه، چې تاسو په هر څیز باندې A to Z پوهه شئ. ټایپس آف کانټینټ آن یوټیوب. په یوټیوب کې د کانټینټ جوړولو یا د کانټینټ اپلوډ کولو څو قسمه دي صحیح ده. د ټول نه اولنی دی فیس شون ویډیوز، مطلب کله چې هم تاسو غواړئ چې یو کانټینټ تیار کړئ، یو ویډیو تیاره کړئ صحیح ده، او په هغې کې خپل فیس چې دی هغه آډینس ته وښیئ، ویورز ته وښیئ، نو دغسې په دغې کې تاسو خپل فیس چې دی هغه شو کوئ. د دغې سره ستاسو بل هم یو چې دی فایده کیږي، د هغې سره ستاسو یو پرسنل برانډ چې دی هغه بلډ کیږي. لکه تاسو وګورئ څومره چې هم مشهور خلک دي، لایک شاهد انور شولو صحیح ده، یا آفتاب وهاب ټریډر شولو صحیح ده، یا داسې که نور هم بلها سوشل میډیا باندې چې څومره هم خلک چې دی هغه کار کوي صحیح ده، څومره هم چې په سوشل میډیا باندې تاسو دا خلک کینئ یو دا چې لایو راځي صحیح ده او خپل فیس چې دی هغه شو کوي، نو دا د دې دپاره شو کوي چې د یو پرسنل پهچان جوړ شي، یو پرسنل برانډ چې دی هغه یې جوړ شي. کله چې هم د یو پرسنل پهچان یو پرسنل برانډ جوړ شي، نو د هغې نه بیا دی ډېر زیات ارنینګ کولی شي، په مختلف طریقو سره دی ارنینګ کولی شي. ویر د کریټر شو دیئر فیس آن کیمرا ټاکس ډایرکټلی ټو د آډینس اینڈ بلډ ا پرسنل کنیکشن اینڈ ټرسټ تھرو دیئر پرسنالټي. په دې کې بس یو کریټر چې دی کم چې ویډیو جوړوي هغه خپل فیس چې دی هغه شو کوي صحیح ده، او ډایرکټ چې دی خبرې اترې کوي خپل آډینس ته صحیح ده، او خپل پرسنل برانډ چې دی هغه بیلډ کوي صحیح ده، د خپل ټرسټ سره سره خپل پرسنل برانډ چې دی هغه بیلډ کوي. نو چې کله د پرسنل برانډ بیلډ شي، نو دی بیا چې هر څه هم کوي، هر قسم کاروبار کوي صحیح ده، یا چې څه هم کوي، نو د هغې نه ده ته ډېره زیاته فایده وي، ځکه د ده سره د سوشل میډیا بیا ډېر زیات ټریفیک وي. او نن سبا تاسو ته پته ده چې سوشل میډیا چې ده هغه ډېره زیاته عام ده صحیح ده، هر څوک یې یوز کوي صحیح ده، نو چې په دې کې ستاسو یو پرسنل برانډ جوړ شي، نو تاسو د هغې نه بیا ښه کافي ارنینګ کولی شئ. بیا سیکنډ زموږ سره راځي فیسلیس ویډیو. فیسلیس ویډیو څه ته ویلی کیږي؟ د کریټر ډزنټ شو دیئر فیس اینڈ یوزز وایس اوور سټاک فوټیج انیمیشنز اور ټیکسټ ټو میک د ویډیو. په دې کې کریټر مطلب کم چې ویډیو جوړوي، فار ایگزامپل زه ویډیو جوړوم صحیح ده، یا هر کس ویډیو جوړوي، هغه په دې کې خپل فیس چې دی هغه نه شو کوي، یعنی خپل شکل چې دی هغه خلکو ته نه شو کوي صحیح ده، وایس اوور چې دی هغه کوي صحیح ده، مطلب په اے آی باندې د هغې دپاره چې دی وایس تیاروي، اواز ورله په اے آی باندې تیاروي صحیح ده، د هغې دپاره سټاک فوټیج راوړي، کم تصویران چې صحیح ده، په هغې کې انیمیشن کوي صحیح ده، یا په هغې کې ټیکسټ چې دی استعمالوي صحیح ده، او د هغې په مدد سره څه کوي ویډیو چې دی تیاروي. How to target USA audience. مونږ به USA audience چې دی هغه څنګه ټارګټ کوو؟ ګوره کله چې مونږ یوټیوب اټومیشن کوو، نو په دې کې زمونږ دا ګول چې مونږ د US
آډینس چې هغه ټارګټ کو. ځکه کله چې مونږه د یو اس آډینس ټارګټ کوو نو په هغې کې مونږ ته ښه انکم چې هغه جنریټ کیږي. په هغې کې مطلب زمونږ انکم چې هغه ډېر زیات وي په نسبت د پښتو ژبې نه، په نسبت د اردو ژبې نه. که تاسو په انګلیش کې کار کوئ صحیح ده او تاسو د یو اس ای آډینس چې هغه ټارګټ کوئ نو تاسو ته به ډېرې ښه پیسې میلاویږي صحیح ده چې ستاسو چینل مونیټایز شي. هاو ټو سیټ اپ یو اس ای بیس چینل. مونږ به څنګه یو یو اس ای بیس چینل چې هغه سیټ اپ کوو. د دې دپاره به تاسو سمپلی یو خپل چینل چې هغه جوړوئ صحیح ده او په هغې کې به سیټ اپ کوئ سمپلی او د هغې په مدد سره به تاسو چې د یو اس آډینس چې هغه ټارګټ کوئ. دا درته پریکټیکلی درخوایم A to Z پریکټیکلی پوه کوم چې دا به تاسو څنګه کوئ څنګه به نه کوئ. بیسیک پوینټس بیفور سټارټینګ. کله چې هم مونږه یوټیوب اټومیشن سټارټ کوو نو د هغې نه مخکې چې څه بیسیک خبرې دي، بیسیک پوینټ دي صحیح ده چې په هغې باندې تاسو ځان پوهه کوئ صحیح ده او د هغې نه بعد یوټیوب اټومیشن ته راشئ نو انشاءالله تاسو به په یوټیوب اټومیشن کې نه ناکامه کیږئ. تاسو ته به انشاءالله 100% سکسس چې هغه میلاویږي. وای ټو سټارټ یوټیوب اټومیشن. د ټول لاول به تاسو دا سوچ وکئ صحیح ده چې مونږ یوټیوب اټومیشن ولې سټارټ کوو صحیح ده. لکه فار ایگزامپل زه غواړم چې زه یوټیوب اټومیشن سټارټ کم صحیح ده. فار ایگزامپل زه په یو نیش باندې کار وکم صحیح ده نو دا زه ولې کول غواړم. زه هم د دې دپاره کول غواړم چې زما د یو چینل چې دی هغه بیلډ شي صحیح ده او د هغې نه د ماته ارننګ راځي صحیح ده. د دې دپاره زه خپله انرژي چې دی هغه مطلب را اخلم صحیح ده، په دې کې سپینډ کومه، خپل ټایم چې دی هغه را اخلمه او یو یوټیوب اټومیشن چینل لی ورکومه د دې دپاره چې زه د دې نه ارننګ وکم. بجټ. بیا د دې دپاره بجټ چې دی هغه څومره پکار وي صحیح ده. ډېر خلک د بجټ چې دی کوېسچن کوي چې مطلب کله مونږ یوټیوب اټومیشن سټارټ کوو نو په دې کې مونږ له څومره بجټ پکار دی. نو تاسو چې دی بالکل فری آف کاسټ هم یوټیوب اټومیشن کولی شئ صحیح ده او که ستاسو سره لږ ډېر بجټ وي نو تاسو د هغې دپاره بیا پیډ اے آی ټولز هم اخیستی شئ صحیح ده. د هغې په مدد سره تاسو نور هم بهترین کار کولی شئ. خو که ستاسو سره بجټ نه وي، ستاسو سره 0 روپۍ نو تاسو بیا هم چې دی یوټیوب اټومیشن سټارټ کولی شئ او خپل چینل چې دی هغه مونیټایز کولی شئ. ډیلی ټایم ریکوایرډ. د دې دپاره چې دی ډیلی چې دی روزانه د دې دپاره ټایم پکار دی صحیح ده چې تاسو مطلب دې له روزانه ټایم چې دی هغه ورکوئ. هغه که تاسو 1 ګنټه ټایم ورکوئ، هغه که تاسو 2 ګنټې ټایم ورکوئ، هغه که تاسو 3 ګنټې ټایم ورکوئ چې څومره هم ستاسو سره ټایم وي، خو تاسو به دې له ټایم په ډیلی بیس باندې ورکوئ. مطلب روزانه به تاسو دې له چې دی ټایم ورکوئ. ټایم ټو ګیټ ریزلټ. چې تاسو دې له ټایم ورکوئ نو تاسو ته به انشاءالله د دې ریزلټ میلاویږي. او زه دا تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې تاسو د 3 میاشتو پورې د یوټیوب اټومیشن د چینل پروسس چې دا جاری وساتلو صحیح ده نو انشاءالله تاسو چینل چې هغه به بالکل مونیټایز وي صحیح ده او تاسو به د هغې نه چې دی یو فیس یو ارننګ چې دی هغه سټارټ کړی وي. خو شرط پکې دا دی چې تاسو به سټرګل کوئ، محنت به کوئ. از یوټیوب اټومیشن رایټ فار یو. آیا ستا دپاره یوټیوب اټومیشن ټیک دی او که نه دی؟ نو پرفیکټ. دا د چا دپاره ټیک دی یوټیوب اټومیشن؟ د سټوډنټ دپاره ټیک دی صحیح ده. جنریټ سایډ انکم، هغه ته یو سایډ انکم چې دی هغه جوړولی شي صحیح ده. بیا د جاب سیکرز دپاره څوک چې مطلب جاب ګوري، د ځان دپاره نوکري ګوري صحیح ده نو د هغه دپاره هم یو بیسټ دی صحیح ده چې هغه په دې کې خپل یو فیسیو انکم چې دی هغه بیلډ کړي. د ومن دپاره هم ټیک دی صحیح ده، کم چې زنانه وي صحیح ده نو د هغو دپاره هم دا ټیک دی چې هغو یوټیوب اټومیشن ته راشي او په یوټیوب اټومیشن باندې کار وکړي او د هغې نه پیسې وګټي بغیر د شکل د ښوولو نه، بغیر د آواز نه، د اے آی په مدد سره. نان ټیک یوزر ریکوایرډ نو ایډوانس آی ټي. په دې کې تاسو ته
آی ټي چې دا هغه په ایډوانس طریقه سره چې دی نه ده پکار. صحیح ده؟ یعنی تاسو لا دا نه دی پکار چې تاسو د لازمي چې دی په آی ټي باندې پوه یې، په انفارمیشن ټیکنالوژي دی تاسو پوه یې. صحیح ده؟ یا ټیکنیکل سکلز، یا تاسو دی په نورو ټیکنیکل سکلز باندې پوه یې، چې تاسو دا کمپلیټ کورس چې دی دا واچ کوئ. صحیح ده؟ دا وګورئ، د دې یو پارټ مس نه کوئ، نو تاسو به انشاءالله خپل یو ښه یو بیسټ یوټیوب چینل چې دی هغه جوړوئ او هغه به رن کوئ. انشاءالله هغه به مونیټایز کوئ. example of YouTube automation channel हो. د YouTube automation channel څه example دی. صحیح ده چې هغه زه تاسو له درکول غواړم. صحیح ده چې مطلب څنګه خلک چې دی هغه په YouTube automation باندې کار کوي. صحیح ده؟ او د هغې په مدد سره هغو څنګه ارنینګ کوي، نو دا به اوس تاسو ته چې دی پته ولګي. فار ایگزامپل زمونږ سره دا یو چینل دی. صحیح ده؟ دا ما راواخیستلو، دا په یوټیوب کې ما سرچ کړلو. اوس به تاسو چې دی د دا کانټینټس ته چې دی وګورئ. دا یو چینل دی، دې چینل ته زو رالم. صحیح ده؟ ښه، دې چینل ته چې زو کله رالم که نه، نو که تاسو وګورئ په دې چینل باندې د څومره ویډیو اپلوډ کړي دي. صرف 86 ویډیو په دا اپلوډ کړي دي او 1,87,000 سبسکرایبر دا اخیستي دي. دی چې دا کم ویډیوز جوړی که نه، دا ټول په اے آی باندې جوړی. صحیح ده؟ اے آی بیس ویډیوز چې دی دا جوړی، او تاسو چې دی هم داسې ویډیو چې دی هغه په اے آی باندې چې دی جوړولی شئ. اوس مونږ ګورو چې د دا یوټیوب چینل چې دی دا کله مونیټایز شوی دی. صحیح ده؟ یا دا یوټیوب دا چینل چې دی دا د کله نه چې دی سټارټ کړی دی. نو که تاسو وګورئ دا مخکینی چینل دی د 2010. صحیح ده؟ 2010 والا چینل دی هغه در اخیستی دی، او په زوړ چینل باندې دا کار سټارټ کړی دی، هغه یې مونیټایز کړی دی. صحیح ده؟ نو په دې کې دا هم نه ده پکار چې ستاسو سره دی یو نوی چینل. صحیح ده؟ البته که ستاسو سره یو داسې چینل وي چې په هغې باندې تاسو د مخکې نه په غلطه طریقه باندې کار کړی وي، نو بیا تاسو له پکار دی چې کله هم تاسو په یو نیش باندې کار کوئ، تاسو یو نیش سلیکټ کوئ، نو د هغې دپاره تاسو یو نوی یوټیوب اټومیشن چینل چې دی هغه کولاو کوئ، اوپن یې کوئ، او هغه د یو 7 ډیز دپاره د یوې هفتې دپاره هغه ټرین کوئ. اوس زمونږ سره دا بل یو چینل دی. صحیح ده؟ که دا تاسو وګورئ، دا زمونږ سره یو چینل دی. صحیح ده؟ اوس دې ته وګورئ، تاسو په دې کې مطلب تاسو ته به اوس پته ولګي. ښه، په دې چینل باندې ما کلیک کړل. اوس تاسو دې چینل ته وګورئ. صحیح ده؟ په دې باندې دا 253 ویډیوز اپلوډ کړي دي. صحیح ده؟ او 3,27,000 سبسکرایبرز چې دي دا هغه اخیستي دي. صحیح ده؟ ښه، اوس به ماته د ارنینګ څنګه شو کېږي چې دا څومره ارنینګ کړی دی، نو د هغې دپاره مونږ یو ایکسټینشن چې دی هغه استعمالو. صحیح ده؟ د هغې نوم دی ویډ آی کیو ایکسټینشن. ویډ آی کیو ایکسټینشن مونږ د کیورډ ریسرچ دپاره هم استعمالو، چې کله مونږ یو ویډیو چې دی یو کانټینټ تیار کو. صحیح ده؟ او بیا هغه کانټینټ اپلوډ کو، نو د هغې د ریسرچ دپاره، د هغې د ټایټل د جوړولو دپاره، د اپټومایز کولو دپاره، یا د هغې د سکور د کتلو دپاره چې دی مونږ څه کوو، ویډ آی کیو چې دی هغه استعمالو. نو زه به سمپلی دا انیبل کم، تاسو به دلته کې ایډ ټو کروم کوئ، او د دې ځینه به بیا سمپلی تاسو فین کوئ، نو ستاسو سره به دا راشي. دا به زه اوس ریفریش کم د یوټیوب دا پیج و. ښه، د یوټیوب پیج چې کله زمونږ سره ریفریش شي، نو دلته کې به اوس ویډ آی کیو ایکسټینشن چې دی هغه خپل کار سټارټ کړي. نو دی خپل کار سټارټ کړلو. دا چینل چې دی که نه، دی په هره میاشت کې څومره ارنینګ کوي؟ دی په هره میاشت کې د $4,000 نه واله تر د $13,000 پورې ارنینګ کوي. د څه نه؟ صرف د دې اے آی ویډیوز د جوړولو نه. صحیح ده؟ دا ویډیوز تاسو هم جوړولی شئ. صحیح ده؟ فار ایگزامپل مونږ دلته کې یو ویډیو کلیک. صحیح ده؟
باندې جوړې شوي دي، دا په اے آی باندې جوړ شوي دي او په دې باندې ویوز څونه راغلي دي. که تاسو وګورئ په دې ویډیو باندې 4.2 میلیون ویوز راغلي دي. نو دا تاسو هم چې کولی شئ، خو د دې دپاره محنت پکار دی چې تاسو محنت وکړئ او په کانسسټنسي سره کار وکړئ. داسې بلها قسم چې زمونږ سره نیشز دي، صحیح ده، بلها قسم زمونږ سره چینلز دي، صحیح ده، چې په لږ وخت کې هغو خپل چینلز چې دی هغه مونیټایز کړي دي. فار ایگزامپل مونږه سرچ کړلو ریو فلمزو، دا ریو فلمز دا چینل دی، صحیح ده، په دې باندې ما کلیک کړلو. چې په دې باندې ما کلیک کړلو د څومره ویډیوز اپلوډ کړي دي، دا 145 ویډیوز اپلوډ کړي دي او 3 میلیون سبسکرایبرز چې دی هغه دا اخیستي دي په څه باندې، صرف په 145 ویډیو اپلوډ کولو باندې. او دا چې کوم دا ویډیو اپلوډ کړي دي دا 145، نو که دا تاسو وګورئ دا ټوټل چې دی شارټ ویډیوز یې اپلوډ کړي دي، صحیح ده، او شارټ ویډیوز باندې د چې دی په میلیونز کې چې ویوز راغلي دي. که دا تاسو وګورئ، صحیح ده، د دې چینل ته 1 میلیون ویوز، 1.8 میلیون ویوز، صحیح ده. دا که تاسو وګورئ نو دی څنګه ویډیو جوړئ، دی دغه شانتې ویډیو جوړئ، صحیح ده، ټوټل په اے آی. خوښوي، صحیح ده. نو دا زمونږ سره د یوټیوب اټومیشنز چې کوم چینلز دي د هغې ما تاسو له سلک شانت اگزامپل درکړلو چې دا زمونږ سره دا ټول کم چینلز چې تاسو ګورئ دا په میلیونز کې چې سبسکرایبر اخیستي دي او ویوز یې اخیستي دي، دا ویډیوز یا دا کانټینټ چې دي دا په اے آی باندې تیار شوي دي. نیش سلیکشن. اوس به مونږه خبره اتره کوو په نیش سلیکشن باندې. وټ از ا نیش؟ د ټول نه اول مونږ خبره اتره کوو چې نیش څه څیز دی. نیش چې دی ا مین ټاپک آر کیټګري یور چینل فوکس آن. یو مین ټاپک یا یو مین کیټګري چې په هغې باندې ستاسو چینل چې دی صرف په هغې نیش باندې کار کوي، په هغې ټاپک باندې یا په هغه کیټګري باندې کار کوي. فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې تاسو یو یوټیوب چینل چې دی هغه اوپن کوئ، صحیح ده، په هغې کې تاسو چې دی ګاډي چې دی هغه شو کوئ، اے آی کارز چې دی هغه شو کوئ، صحیح ده. نو دغه ستاسو د کارز ریلیټډ، نو دغه ستاسو د ګاډو ریلیټډ چې دی یو نیش دی، صحیح ده. که تاسو غواړئ چې تاسو پکې د هیلث ریلیټډ، د صحت ریلیټډ چې دی ویډیو جوړې کوئ په اے آی باندې، نو دغه ستاسو چې کوم دی د هیلث یو نیش دی، صحیح ده. نو دې ته ویلی کېږي نیش، یو کیټګري چې مطلب ته په هغې باندې کله کار کې او چې کله هم ته په کومه کیټګري باندې کار کې نو ته په هغې باندې فوکس کې، صحیح ده. یو نیش به تو ساتې، داسې نه ده چې تا نن په یو نیش باندې کار سټارټ کړی او سبا دې په بل نیش باندې کار سټارټ کړی، نو ستا چینل چې دی هغه به ډیټ کېږي، هغه به هیڅ کله هم چې دی نه ګرو کېږي. ایگزامپل موټیویشن، صحیح ده، که فرض کا مطلب تاسو په موټیویشن نیش باندې کار کول غواړئ، چې تاسو داسې ویډیوز جوړول غواړئ چې په هغې کې څه نه څه موټیویشن پروت وي، صحیح ده، نو تاسو هغه شانتې هم کولی شئ. د فاینانس ریلیټډ تاسو هم چې دی یو نیش چې دی هغه سټارټ کولی شئ چې په هغې کې تاسو د فاینانس باره کې خبره اتره کوئ، صحیح ده، مطلب د پیسو باره کې خبره اتره کوئ، صحیح ده. د هیلث ریلیټډ یا سټوریزو چې په هغې کې مطلب تاسو چې دی یوه سټوري چې دی هغه جوړوئ، صحیح ده. ډاکومنټري ټایپ تاسو ویډیو جوړول غواړئ، تاسو غواړئ چې تاسو ډاکومنټري ټایپ کې نیش چې دی هغه سلیکټ کړئ، نو دا تاسو ایزیلی چې دی سلیکټ کولی شئ. وای نیش سلیکشن از امپورټنټ. نیش سلیکشن چې دی دا ولې امپورټنټ دی؟ ولې مطلب ولې مونږ نیش چې دی هغه سلیکټ کوو؟ کله چې هم مونږ په یوټیوب باندې کار کوو که نه، نو د ټول نه اول مونږ څه کوو، یو نیش چې دی هغه سلیکټ کوو. که فرض که تاسو یوټیوب ته راځئ او تاسو نیش چې دی هغه سلیکټ نه کوئ، نو څه به کېږي،
تاسو به په یوټیوب کې چې دی هغه ټایم چې دی هغه هسې ضایع کوئ. یعنی تاسو په یوټیوب باندې نه پوهیږئ، د هغې په الګوریتم باندې به نه پوهیږئ. تاسو به نن په یو قسم نیش کې ویډیو اپلوډ کوئ، سبا په بل قسم نیش کې ویډیو اپلوډ کوئ، نو د هغې سره به ستاسو چینل چې دی هغه ډیټ کیږي، هغه به نه ګرو کیږي. نو د نیش چې دی دا مونږه د دې دپاره سلیکټ کوو. صحیح ده. یوټیوب انډرسټینډ یور آډینس بیټر. په دې کې یوټیوب چې دی ستاسو کم آډینس چې وي هغه په صحیح طریقه باندې وپیژني. نو د دې دپاره چې دی مونږه یو نیش چې دی هغه سلیکټ کوو. صحیح ده. هیلپس بلډ لویل سبسکرایبرز. په دې کې چې دی ستاسو ښه سبسکرایبر چې دی هغه جوړیږي. صحیح ده. ایزیر کانټینټ پلانینګ. تاسو به مطلب داسې کانټینټ چې دی جوړوئ، یا تاسو به مطلب داسې نیش سلیکټ کوئ. صحیح ده چې په هغې کې تاسو د کانټینټ جوړولو دپاره چې دی په اسانه طریقه سره پلانینګ وکئ. صحیح ده چې زه په دې طریقه په دې قسم باندې چې دی ویډیو چې دی هغه جوړوم. هاو ټو سلیکټ ا نیش. مونږ به یو نیش چې دی هغه څنګه سلیکټ کوو. اوس پریکټیکلی خبره درته کومه چې تاسو به نیش چې دی هغه څنګه سلیکټ کوئ. check your interest. can you make 100 videos. تاسو چې دی خپل انټرست چې دی هغه چې دی وګورئ چې مطلب تاسو په دغه نیش کې په کم کیټیګري باندې په کم ټاپک باندې چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ، په کم باندې چې تاسو خپل چینل جوړول غواړئ، تاسو په دغه کې 100 ویډیوز جوړولی شئ که نه، 100 ویډیوګانې پکې تاسو جوړولی شئ که نه. که انسر وي یس، نو تاسو له بیا دغه نیش چې دی بیسټ دی. که انسر وي نو، نو بیا ستاسو دپاره دغه نیش چې دی هغه بیسټ نه دی. چیک آډینس ډیمانډ. تاسو د آډینس ډیمانډ چې دی هغه چیک کوئ. صحیح ده چې آډینس څه خوښوي، لکه مطلب نن سبا خلک چې دی هغه څه خوښوي هغه به تاسو چیک کوئ. سرچ آن یوټیوب اینډ سی ویوز. صحیح ده. مطلب تاسو په یوټیوب کې چې دی دا سرچ کولی شئ. صحیح ده. او په هغې باندې ویوز چې دی کتلی شئ. صحیح ده. فار ایگزامپل دلته کې چې دی ما یو نیش چې دی هغه سلیکټ کړلو، ایمان ورس والا. صحیح ده. دا یو چینل چې دی دا ما راواړولو. صحیح ده. ایمان ورس په دې باندې زه کلیک کوم. ښه، دا چې دی په دې خپل چینل باندې څومره ویډیو اپلوډ کړی دي؟ د په خپل چینل باندې صرف او صرف 18 ویډیوز اپلوډ کړي دي، او د 18 ویډیوز دته ریزلټ میلاو شوی دی 1,49,000 سبسکرایبر. صحیح ده. اوس دا ګورو چې د خپل یوټیوب چینل چې دی دا کله چې دی سټارټ کړی دی. صحیح ده. په دې باندې به مونږ کلیک کو، په مور باندې چې په دې باندې مونږ کله کلیک کو، نو دا په نومبر 11 2025 کې وس چې دی دا خپل یوټیوب چینل چې دی هغه اوپن کړی دی او هغه یې مونیټایز کړی دی. صحیح ده. او په ډالرز کې دی د دې نه ارنینګ کوي. که تاسو د دا ویډیوز وګورئ. صحیح ده. نو د ټولې ویډیوز چې دي هغه که تاسو مطلب مخکینی وګورئ ټولې په میلیونز کې دي. صحیح ده. په میلیون کې ویوز چې دی هغه راویستي دي د ویډیوزو. نو که اوس تاسو غواړئ چې په دې قسم نیش باندې کار وکئ. صحیح ده. نو تاسو به څه کوئ؟ دی به تاسو فالو کوئ. صحیح ده. دی به تاسو ګورئ چې دی څنګه ویډیوز چې دی هغه جوړئ. د چینل چې دی د مونیټایزیشن پوټینشل به تاسو چیک کوئ. صحیح ده. چې د چینل چې دی دا په څونه وخت کې مونیټایز شوی دی، هسې نه چې ډېر وخت یې اخیستی او مونږ ورته راشو. صحیح ده. نو بیا زمونږ نه هم ډېر زیات ټایم چې دی هغه اخلي، نو دا به مونږه ګورو. صحیح ده. نیش ریسرچ به مونږه کوو. نیش ریسرچ به مونږه څنګه کوو؟ نیش ریسرچ چې تاسو کوئ که نه، نو تاسو د یو ټاپک مطابق چې دی هغه کولی شئ. صحیح ده. لکه زه ویمه چې کارټون. صحیح ده. فار ایگزامپل زه کارټون نیش کې تلل غواړم، ما دلته کې کارټون چې دی هغه سرچ کړلو. اوس چې ما کارټون سرچ کړلو که نه، په دې کې دې ویډیو ته وګوره. دا ویډیو د صحیح د شارټ ویډیو ده او 2 بلیون ویوز یې اخیستي دي، او دا ویډیو ده د 4.4 بلیون ویوز اخیستي دي. نو اوس دا هم زما دپاره یو ښه ټاپک دی، یو ښه کیټیګري ده. صحیح ده. زما دپاره یو ښه آیډیا ده چې زه
دا تاسو هم جوړولی شئ صحیح ده په اسانه باندې جوړولی شئ. نو د چینل مونږه چیکو 27.5 میلیون سبسکرایبر دی دا او 743 ویډیوز چې دا اپلوډ کړي دي صحیح ده. په مور باندې به مونږ کلیک کو چې په دې باندې مونږ کله کلیک کو کنه نو دا په 2019 کې چینل چې هغه سٹارټ کړی دی صحیح ده او ماشاءالله دومره سبسکرایبر دا اغیستی دي صحیح ده. نو دا تاسو هم کولی شئ. فار ایگزامپل اوس تاسو داسې قسم نیش چې هغه سلیکټ کول غواړئ نو تاسو چې هغه هم سلیکټ کولی شئ صحیح ده. د دې نه علاوه نور قسم نیشز دي صحیح ده چې په هغې باندې تاسو کار کولی شئ. ایورګرین نیش به مونږه سلیکټ کوو. ایورګرین نیش دې ته ویلی کېږي چې هغه ټرینډینګ نیش نه وي صحیح ده چې مطلب داسې ټرینډینګ ټاپک والا نه وي. ټرینډینګ نیش چې کوم وي که نه نو په هغې باندې خو ویوز ښه راځي صحیح ده. ویوز پې تاسو ته میلاویږي خو چې د هغې هغه دوران هغه ټرینډ دا چې ختم شي نو د هغې نه بعد په هغې باندې ویوز چې دی هغه نه راځي صحیح ده. کله چې ایورګرین نیش وي صحیح ده چې په هغې باندې کالو سر ویوز راځي او کالو سر هغه ټاپک هغه کیټګري خلک سرچ کوي او ګوري نو هغې ته ویلی کېږي ایورګرین نیش او په دې کې ستاسو پیدا ده. په دې کې تاسو ته ویوز هم ښه میلاویږي. په دې کې تاسو ته انکم تاسو ته ډالر چې دی هغه هم ښه میلاویږي. ټرینډ بیس نیشز چې دی هغه هم تاسو کتلی شئ صحیح ده چې مطلب تاسو په هغې باندې کار وکئ. لکه فار ایگزامپل نن سبا چې د ایران او د اسرائیل او د امریکا چې کوم دا وار روان دی صحیح ده. نو اوس که تاسو په دې باندې ویډیوز چې اپلوډ کول سٹارټ کړئ جوړول سٹارټ کړئ صحیح ده نو تاسو په دې کې ښه ویوز چې هغه اخیستی شئ. او که پرس که دا جنګ چې دا ودرېدلو صحیح ده د هغې نه بعد به دا نیش چې کوم دی دا به څه شي دا به ختم شي. د دې هغه ویوز چې هغه به ختم شي. ولې خلکو ته پته ولګي چې امن و امان راغی صحیح ده. اوس هغه شانتي حالات نه دي. حالات چې دی هغه نارمل شولو. نو ټرینډینګ نیش چې هغه دې ته ویلی کېږي صحیح ده. که پرس که تاسو دا نیوز وګورئ که نه کوم چې تاسو له خبرونه چې هغه راوړي نو دو هم په څه باندې کار کوي دو هم په ټرینډینګ نیش باندې کار کوي صحیح ده. دو په ټرینډینګ ټاپک باندې کار کوي او په ټرینډینګ ټاپک باندې چې دو کار کوي نو دو ته ښه ویوز چې هغه میلاویږي. خو په دې کې چې ډېر زیات مطلب سټرګل دی صحیح ده چې کله تاسو په یو داسې نیش باندې کار کوئ چې هغه زمونږ سره سیزنلی صحیح ده هغه زمونږ سره ایورګرین نه وي صحیح ده یا داسې ټرینډي وي صحیح ده که نه. نیش سلیکشن چې دی هغه تاسو په ټرینډ آپ باندې هم کولی شئ صحیح ده. مطلب تاسو چې تاسو سرچ کوئ هلته کې په ټرینډ آپ کې نو تاسو په هغې کې هم سلیکشن کولی شئ صحیح ده. خو زه به تاسو ته مینولي طریقه کار چې دی در وښیم نو انشاءالله د هغې په مدد سره به تاسو یو بیسټ نیش چې دی هغه سلیکټ کوئ. ایزی ټو ایډیټ و هغه نیش به تاسو سلیکټ کوئ چې هغه به تاسو په اسانه باندې ایډیټ کولی شئ. اوس هسې نه چې تاسو سره ټایم چې دی هغه کم وي او تاسو یو داسې نیش چې دی هغه سلیکټ کوئ چې هغه ستاسو نه ډېر زیات ټایم وغواړي نو هغه نیش چې دی هغه بیا تاسو لا فایده نه درکوي صحیح ده. په هغې کې ستاسو نقصان دی. نو تاسو به هغه نیش چې دی هغه سلیکټ کوئ د ځان دپاره چې هغه په اسانه باندې ایډیټ کېږي صحیح ده. هغه په اسانه باندې په هغې کې کانټینټ یا ویډیو چې کوم ده په اسانه جوړېږي. ایزی ټو کور چې مونږه په اسانه باندې هغه کور کولی شو. یعنی مونږه چې کوم نیش چې دی هغه سلیکټ کړو که نه په هغې کې چې کوم زمونږ کمپیټیټر وي کوم چې زمونږ په مقابله کې ویډیو جوړوي صحیح ده. فار ایگزامپل هغه په هفته کې 2 ویډیو اپلوډ کوي هغه په هفته کې 4 ویډیو اپلوډ کوي صحیح ده. نو مونږ به خپل کمپیټیټر فالو کوو صحیح ده که نه. نو کمپیټیټر چې زمونږ څه کوي نو مونږ به کوشش کوو چې مونږ هغه هم وکړو صحیح ده. اوس زمونږ کمپیټیټر چې دی هغه 2 ویډیو اپلوډ کوي نو مونږ به کوشش کوو چې 2 ویډیو چې دی په هغه نیش کې چې دی هغه د هفتې اپلوډ کو صحیح ده. او هغې ته به مونږ ګورو چې دغه 2 ویډیو جوړول زمونږ نه څومره ټایم اخلي نو چې د دغې دپاره زمونږ سره ټایم وي نو هغه نیش ته چې دی هغې ته به مونږ ځو. ګیټینګ های ویورشپ تاسو به هغه نیش چې دی هغه سلیکټ کوئ صحیح ده چې په هغې کې ډېر زیات ویورشپ وي مطلب ویوز چې دی هغه پکې ډېر زیات وي صحیح ده. لینګویج اردو انګلیش
اردو یا انګلیش لینګویج چې دی هغه به تاسو سلیکټ کوئ. صحیح ده، ځکه په دې کې چې دی نو تاسو ته انکم چې دی هغه ډېر زیات میلاویږي په نسبت د پښتو نه. صحیح ده، په پښتو کې دومره چې دی تاسو ته انکم نه میلاویږي څومره چې تاسو ته په انګلیش کې میلاویږي یا په اردو کې میلاویږي. تاسو به مونیټایز نیش چې دی هغه سلیکټ کوئ چې د مخکې نه یوټیوبرز په دې باندې کار کړی وي. صحیح ده، او هغه نیش چې دی هغه مونیټایز کړی وي نو تاسو به په هغې باندې کار کوئ. صحیح ده، انټرسټ اور ایکسپرټیز. صحیح ده، تاسو به هغه نیش چې دی هغه سلیکټ کوئ چې په هغې کې ستاسو انټرسټ وي، په هغې کې ستاسو دلچسپي وي، په هغې کې ستاسو سره مهارت وي، او چې په هغې کې سیمپل کانټینټ کریشن وي چې تاسو پکې په اسانه سره چې دی کانټینټ چې دی هغه جوړولی شئ. هاو ټو فایند کمپیټیټر. کمپیټیټر چې دی هغه به مونږ څنګه فایند کوو؟ سرچ کیورډ آن یوټیوب. صحیح ده، تاسو به په یوټیوب باندې کیورډ چې دی هغه سرچ کوئ. فار ایگزامپل دلته کې زه یو کیورډ چې دی هغه سلیکټ کوم. صحیح ده، فار ایگزامپل منکی کارټون، یا زه دلته کې سرچ کما فنی منکی. صحیح ده، فنی منکی دا ما یو کیورډ چې دی سرچ کړلو. صحیح ده، په یوټیوب کې. اوس په دې یوټیوب کې چې ما دا کم کیورډ چې دی دا سرچ کړلو که نه، په دې باندې ګورم مونږ ته دا اولنی ویډیو راله، دا 15 میاشتې مخکې اپلوډ شوي ده او 24 میلیون ویوز یې اخیستي دي. صحیح ده، اوس دا بله که تاسو وګورئ. صحیح ده، د چینل ته که تاسو وګورئ، د دې نیم چې دی هغه بدل دی، د دې نیم بدل دی. صحیح ده، د دې نیم بدل دی. صحیح ده، نو اوس که پرس که تاسو دې نیش ته راتلل غواړئ نو تاسو دې ته راتلی شئ. ولې؟ په دې نیش کې چې دی پوټینشل چې دی هغه ډېر زیات دی، په دې کې ویوز چې دی هغه ډېر زیات راځي، او دا ټول چې دی دا په ای آی باندې تیار شوي دي. صحیح ده، نو دغه شانتې تاسو چې دی یو کیورډز چې دی هغه را اخلئ. صحیح ده، هغه فیسټ کوئ او په هغې کې چې دی بیا ایټ لیست ټاپ 10 چینلز چې کم وي، کم چې زمونږ سره 10 ټاپ چینلز وي، هغه پکې تاسو شارټ لیست کوئ. صحیح ده، او د هغې په مدد سره تاسو کار کوئ. مطلب هغه تاسو بیا انالایز کوئ چې د دې ویډیو لینث چې دی هغه څومره دی. صحیح ده، فار ایگزامپل ویډیو لینث چې دی هغه به مونږ څنګه ګورو؟ هغه به مونږ داسې ګورو لکه زما سره دا ویډیو ده. صحیح ده، اوس دا زما کمپیټیټر دی. صحیح ده، زه غواړم چې زوم دغه شانتې ویډیوګانې جوړول چې دی هغه سټارټ کم. صحیح ده، په دې نیش باندې زه کار وکم، نو دا زما کمپیټیټر شو که نه؟ اوس چې دا زما کمپیټیټر شو نو زه به دی ګورم چې دی څومره منټ ویډیوز چې دی هغه جوړی او هغه خپل یوټیوب چینل ته چې دی اپلوډ کوي. زه به د هغې لینث چې دی هغه ګورم، که فرض که هغه 10 منټي نو زه بیا 10 منټ خپله ویډیو جوړوم، که هغه 20 منټي نو زه به بیا خپله ویډیو چې دی هغه 20 منټ چې دی هغه جوړوم. لکه دلته کې وګوره 42 منټ دی. صحیح ده، نو زه به کوشش کوم چې 42 منټ ویډیوز چې دی هغه جوړوم. صحیح ده، نو که تاسو دې ویډیو ته راشئ، په دې ویډیو باندې مونږ کلیک کړو نو اوس به دلته کې چې دی مونږ ته چې دی ویډیوز چې دی د هغې لینث چې دی هغه شو شي. دا زمونږ سره 5 منټ شو، 6 منټ شو، 7 او 10 منټ شولو. صحیح ده، داسې لاندې چې دی تاسو بیا راځئ او هغه چینل چې دی هغه پراپرلی انالایز کوئ. په هغې کې به تاسو څه کوئ؟ داسې لکه زه چې دا څنګه یو چینل چې دی دا انالایز کوم، داسې به تاسو 10 چینلې چې دی هغه وګورئ، 10 کمپیټیټرز به تاسو وګورئ. چې کله ستاسو 10 کمپیټیټر چې دی هغه وکتل، صحیح ده، د هغې نه بعد به تاسو چې دی خپل ویډیو چې دی هغه هم هغه شانتې جوړوئ څنګه چې ستاسو کمپیټیټر جوړئ. صحیح ده، او هم مطلب هغه شانتې په ټایم کې به یې جوړوئ. لکه فار ایگزامپل ستاسو کمپیټیټر 10 منټ ویډیو جوړئ نو تاسو به هم 10 منټ ویډیو جوړوئ بیا. صحیح ده، ټایټل. صحیح ده، ټایټلز به له هم تاسو ورکوئ، تاسو به له اپټومایز ټایټل چې دی هغه سلیکټ کوئ. صحیح ده، تمنیل به هم د هغې دپاره چې دی ګورئ. صحیح ده، چې مطلب دی دا تمنیل څنګه جوړئ. لکه اوس دا چې کوم دا ویډیوز اپلوډ کړي دي او دته پې ویوز راغلی دي، نو موږ به ګورو چې یاره دی دا تمنیل چې دی هغه څنګه جوړئ. دا زمونږ سره تمنیل دی. زمونږ ټوټل کار چې کوم دی هغه په دې ټایټل او په تمنیل باندې دی. صحیح ده، مونږ ته چې یو ویوز راځي د سټارټ نه
نو هغه په څه باندې راځي؟ په تمنیل او په ټایټل باندې. چې ستاسو تمنیل اپټومایز او ټایټل ستاسو اپټومایز نو ستاسو ویډیو چې هغه به وایرل کیږي. صحیح ده. بیا ویوز اینڈ انګیجمنټ صحیح ده. تاسو به ګورئ د هغې ویوز او د هغې سره د انګیجمنټ چې مطلب څومره خلک چې هغه ورسره انګیج شوي دي. صحیح ده. مطلب هغه ویډیوز څونه خلک ګوري، څومره خلک یې خوښوي، څومره خلک یې لایک کوي. صحیح ده. هغه به تاسو ګورئ. find content gaps to make better video. تاسو چې کله هم یو نیش سلیکټ کوئ که نه، نو په هغې کې تاسو به د خپل کمپیوټر ګورئ، انالایز کوئ به چې دی په هفته کې څو ویډیوز چې دی هغه اپلوډ کوي، په دې منځ کې دی ورله څومره ګیپ ورکوي، یا دی په میاشت کې څومره ویډیوز اپلوډ کوي. نو تاسو به هم هغه شانتې ګیپ ورکوئ. صحیح ده. ستاسو چینل چې دی هغه به هم بیا مونیټایز کیږي. بیا سب نیش سلیکشن زمونږ سره اول چې دی هغه زمونږ سره مین نیش و. صحیح ده. مطلب زمونږ سره مین ټاپک و یا مین کیټیګري وه. صحیح ده. په هغې باندې مونږ کار کولو. په مین نیش باندې مونږ سپیسیفیک آډینس یا سپیسیفیک کیټیګري چې دی هغه ټارګټ کوو، او په سب نیش باندې بیا مونږ چې دی په هغې کې په ټاپکس باندې ویډیوز چې دی هغه جوړو. لکه زمونږ مین نیش چې کوم دی هغه دی سیلف امپروومنټ و. نو په هغې کې به مونږ چې ویډیو جوړو نو په سیلف امپروومنټ فار سټوډنټس، سیلف امپروومنټ فار جاب سیکر و. صحیح ده. سیلف امپروومنٹ فار بیبیز و. صحیح ده. داسې قسم ټاپکس چې دا به مونږ بیا ټارګټ کوو. صحیح ده. او په داسې قسم کیورډز یا په داسې قسم ټاپک باندې او بیا مونږ ویډیو چې هغه جوړو. صحیح ده. د هغې نه به اخوا دیخوا کیږو نه. صحیح ده. څنګه چې زمونږ کمپیوټر جوړې کړي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل اوس زه به کوم یو ویډیو چې دی هغه راخلم چې په هغې باندې زه ویډیو جوړه کړم او په هغې باندې ښه ویوز چې په هغې باندې ښه ویوز راشي. زه په دې کې هغه ویډیو سلیکټ کوم که نه چې په هغې باندې چې دی د ټول نه سیوا ویوز چې دی راغلي، هغه ویډیو به زه سلیکټ کوم او په هغې باندې به زه ویډیو چې دی جوړوم. صحیح ده. او په هغې کې به زه د خپل کمپیوټر چې دی دا فایند کوم. لکه فار ایگزامپل میلیون ویوز راغلي دي. صحیح ده. زه به دا ګورم چې یاره دا څنګه ویډیو جوړه کړې ده، کومه چې دغه شانتې زه جوړه کړم. صحیح ده. او دا چې کوم دی دا د ده سره دا د سب نیش دی، دا د دا ټاپک دی. صحیح ده. په دې ټاپک باندې دا ویډیو جوړه کړې ده. نو په دې ټاپک به تاسو چې دی نور کمپیوټر هم ګورئ چې نور خلک په دې باندې ویډیو جوړی. صحیح ده. یا نور چا په دې باندې ویډیو جوړې کړي دي، هغو به څنګه ویډیو جوړې کړي دي، نو هغه هم تاسو د دې نه کتلی شئ. صحیح ده. په مختلف طریقو سره چې دی یوټیوبرز چې دی هغه پې ویډیوز چې دی هغه جوړې کړي دي. نو چې چا پې ښه ویډیو جوړه کړې ده. صحیح ده. چې د هغې هوک ښکلی و. صحیح ده. چې د هغې دپاره چې دی هغه ټایټل تمنیل ښه ښکلي اپټومایز جوړ کړي ول، نو د هغه ویډیو چې دی هغه به پکې وایرل کیږي او هغه به تاسو کافي کوئ کم چې وایرل وي. صحیح ده. بیسټ نیشز فار یوټیوب اټومیشن ټو چوز. د یوټیوب اټومیشن دپاره کم ښه نیشز دي چې هغه تاسو چوز کولی شئ. بزنسز دي. صحیح ده. که مطلب تاسو د کاروبار حوالې سره خبرې اترې کوئ. صحیح ده. نو د هغې حوالې سره تاسو اے آی کانټنټ چې دی هغه جوړوئ. صحیح ده. نو هغه هم یو بیسټ نیش دی. صحیح ده. کرایم سټوریز دي. صحیح ده. ډاکومنټري سټوریز دي. دا قصې مې کول شول. صحیح ده. بیا ټیک نیش دی. اے آی ټولز دی. صحیح ده. چې په هغې کې مطلب تاسو آډینس ته اے آی ټولز چې دی هغه ښیئ. صحیح ده. چې اے آی ټولز چې دی دغه شانتي کار کوي. صحیح ده. هغه تاسو په اے آی باندې چې دی د هغې لپاره وایس هم جوړوئ. صحیح ده. د هغې دپاره هر څه په اے آی باندې کوئ. نو دا هم یو ښه نیش دی. یا په هیلث کې تاسو کار کوئ. فټنسز، موټیویشن، سیلف امپروومنٹ، منی اینڈ فائنانس، میک منی آن لائن، لگژری لائف سٹائل، کارز اینڈ آٹوموبائلز ہو، स्पेस एंड साइंस हो, हिस्ट्री, मिस्ट्री, ट्रेवल फैक्ट्स हो, फूड फैक्ट्स हो, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ हो, सेलिब्रिटी स्टोरीज हो, मूवी फैक्ट्स हो, स्पोर्ट्स फैक्ट्स हो, एजुकेशनल टिप्स हो,
پروډکټیو شولو، سٹارټ اپ آیډیازو، انټرپرینورشپو، انوینشنزو، سایکالوجي پیکس شولو، ریلیشنشپ پیکس شولو، نیچر ډاکومنټری شولو، لینګویج فار یوټیوب اټومیشنو. دا څومره چې هم تاسو ته ما دا نیش چې دی دا ووی که نه، دا ټول زمونږ سره د ټاپ نیشز دي. صحیح ده؟ که په دې باندې تاسو کار وکئ نو تاسو د دې نه بهترین ریزلټ چې دی هغه اخیستی شئ. صحیح ده؟ او د دې په مدد سره تاسو ښه ارننګ چې دی هغه کولی شئ. صحیح ده؟ ځان له یو ښه پیسیو انکم سورس چې دی هغه جوړولی شئ. لینګویج فار یوټیوب اټومیشن، انګلیش اردو. انګلیش اردو چې دی هغه بیسټ. صحیح ده؟ چې مطلب تاسو ته په دې کې څه میلاویږي، په دې کې تاسو ته نتیجه چې کوم ده هغه ډیره زیاته میلاویږي، مطلب انکم تاسو ته د دې ښه میلاویږي. صحیح ده؟ بیا زمونږ سره سکرپټ رایټینګ دی. سکرپټ رایټینګ چې دی هغه مونږ څنګه کوو؟ سکرپټ رایټینګ چې دی هغه زمونږ دپاره ډیر زیات لازمي دی. صحیح ده؟ چې مونږه سکرپټ رایټینګ وکړو. ګوره سکرپټ رایټینګ چې دی هغه تاسو مینولی هم کولی شئ، چې مینولی تاسو یو فین راغیستی، یو پنسل یو راغیستی. صحیح ده؟ او په کافی باندې لګیا یې. صحیح ده؟ د هغې دپاره چې دی تاسو یو آیډیا چې دی یو سټوري جوړوئ، چېرې زه به یو داسې قسم ویډیو چې دی هغه جوړوم، نو داسې هم تاسو سکرپټ رایټینګ کولی شئ، او د اے آی په مدد سره هم تاسو کولی شئ. صحیح ده؟ لکه فار ایگزامپل زه چې دی زه د ویډیو چې دی د ویډیو دپاره سکرپټ چې دی هغه تیاروم، نو هغه به زه څنګه تیاروم؟ صحیح ده؟ لکه فار ایگزامپل ما ډاکومنټري نیش چې دی دا سلیکټ کړلو. صحیح ده؟ ښه ډاکومنټري نیش چې دی دا ما سلیکټ کړلو، نو په دې کې به زه څه کوم؟ په دې کې به زه اوس د دا ټرانسکریپټ چې دی هغه ګورم. لکه دا یو ویډیو راغله. صحیح ده؟ خامنای ویسز امریکا 1.6 میلیون ویوز دی ویډیو اخیستی دي او 15 ورځې وشولې چې اپلوډ شوي ده. زه په دې باندې به کلیک کړم، دا به زه وګورم چې दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है आयतोल्लाह खमेनी عمري إلى 90 أقفت على 20. نو اوس که مونږ دغه شانتې ویډیو چې دی تیارو، نو د دې دپاره مونږ له سکرپټ چې دی هغه پکار دی. نو سکرپټ چې مونږ جوړو په اے آی باندې، نو مونږ به د دې ویډیو ټرانسکرپټ چې دی هغه کاپي کوو. په دې مور باندې به مونږ کلیک کوو، چې په دې باندې مونږ کله کلیک کوو که نه لاندې به راشو او دلته کې که تاسو وګورئ ټرانسکرپټ یې لیکلی دی، مونږ په دې شو ټرانسکرپټ باندې کلیک کوو. صحیح ده؟ نو زمونږ سره به د ټرانسکرپټ چې دی هغه راشي. اوس به زمونږ سره دلته کې یو پرامپټ دی. صحیح ده؟ دا پرامپټ به مونږ اے آی ته ورکو. صحیح ده؟ او د دې ټرانسکرپټ نه به مونږ یو بهترین سکرپټ چې دی هغه جوړو. صحیح ده؟ دا پرامپټ دی، دا ما راواخیستلو سیمپلی، او زه به راشم دلته کې به د چیټ جی پی ټي چې دی یو ټیب چې دی هغه اوپن کم. صحیح ده؟ ښه د چیټ جی پی ټي یو ټیب چې دی دا ما اوپن کړلو، په دې کې به زه دغه ټرانسکرپټ چې دی دغه دا کم پرامپټ چې دی دا به زه دلته کې پیسټ کم. صحیح ده؟ زه دلته کې اوس اے آی چې دی هغه ټرین کوم، اے آی پوهه کوم. صحیح ده؟ چې زه کار غواړم. صحیح ده؟ ماله کار پکار دی، خو ماله په دې طریقه کار پکار دی. I am going to provide you with the transcript of a Hindi video. زه تاله یو د هندی ویډیو ټرانسکرپټ در کوم چې په هغې کې به ستا په 3 طریقو باندې به تو کار کې، ستا به پکې کار سوي، ستا به 3 ټاسک وي، هغه به تو پوره کې. صحیح ده؟ translate it into clear and natural English. که پرس که دغه ویډیو مونږ انګلیش ته اړول غواړو، نو دا بیا مونږ انګلیش پرېږدو. که پرس که مونږ غواړو چې په اردو کې د مونږ ویډیو تیار کړو، نو بیا به مونږ دا څه کړو، دلته کې به مونږ سیمپلی چې دی اردو چې دی هغه مینشن کړو. صحیح ده؟ څومره چې هم بیا په کوم ځای کې انګلیش لیکلی شوی، صحیح ده، هغه به مونږ څه کړو، هغه به مونږ اردو ته واړو. صحیح ده؟ په هغه ځای کې به مونږ اردو چې دی هغه مینشن کړو. فار ایگزامپل دلته کې دی اوس. صحیح ده؟ دا به هم مونږ څه کړو، اردو ته به یې واړو. که تاسو په انګلیش کې کانټینټ جوړول غواړئ، په انګلیش کې ویډیو جوړول غواړئ، نو بیا به سیمپلی دا پرامپټ چې دی کاپي کوئ او پیسټ به کوئ، نو اے آی چې دی هغه به پوهه شي. صحیح ده؟ دا به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي دا پرامپټ. صحیح ده؟ دا هغه ځای نه دا تاسو
کتلی شي او یوز کولی شي. بیا دا پرامپټ مونږه AI له ورکړلو. AI چې دی هغه بالکل هغه وایي چې زه ستا په خبره باندې پوه شوم، ته چې څه هم غواړې هغه به زه تاله وکړم. اوس به څه وکړم، دا کم زمونږ سره چې دا کم ټرانسکریپټ دی د دې ویډیو دا به زه سیمپلی چې دی کاپي کړم. نو دا زه داسې هم کاپي کولی شم، یا که زه دلته کې په دې کاپي ټرانسکریپټ باندې کلیک کړم نو زما سره به دا ټرانسکریپټ چې دی دا کاپي شي او دا به زه څه وکړم، دا به زه AI له ورکړم. دا په هندی کې دی. ښه چې چیټ جی پی ټي له دا ورکړم دا به زموږ سره څه شي، دا به اردو ته چې دی AI به کنورٹ کی. دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ سے فرمایا، دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے دوسری قومیں مل کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں گے جیسے لوگ مل کر دسترخوان یا دعوت کے کھانے پر ٹوٹ پڑھتے ہیں. نو دا یې مونږ له چې دی یو سکرپټ چې دی هغه تیار کړلو. اوس به په دې سکرپټ باندې چې دی مونږ څه کوو، ویډیو چې دی هغه به مونږ تیارو سیمپلی. صحیح ده؟ ښه اوس دا پرامپټ چې دی دا مونږ مینشن کړلو. اوس چې مونږ ویډیو تیارو که نه نو زه تاسو ته د ټول نه اول AI ټولز چې دی هغه درخوایم. صحیح ده چې تاسو په هغې باندې پوه شئ. صحیح ده؟ ګوره که تاسو سکرپټ چې دی هغه لیکئ، صحیح ده، د AI ټولز په مدد سره تاسو سکرپټ لیکل غواړئ نو چیټ جی پی ټي تاسو استعمالولی شئ. AI ټول دی جیمینای، میټا AI، ګراکو، کلاوډو، صحیح ده، ټول باز AI سکرپټ جنریټر. صحیح ده، دا تاسو مختلف زمونږ سره AI ټولز دي. صحیح ده چې په دې باندې تاسو څه کولی شئ، سکرپټ چې دی هغه تیارولی شئ د AI په مدد سره د خپل ویډیو دپاره. ټیکسټ ټو ایمیج فری AI ټولز وو. زمونږ سره کم هغه ټولز دي صحیح ده چې هغې له مونږ ټیکسټ ورکو یعنی لیکل وله ورکو، هغه مونږ له په فری کې چې دی ایمیج د هغې تصویر چې دی هغه تیاروي. صحیح ده، هغه زمونږ سره میټا AI ده، جیمینای ده، ګراک دی، آیډیوګرام دی، صحیح ده، لینارډو دی، صحیح ده، پلی ګراؤنډ دی، صحیح ده، مایکروسافټ ډیزاینر دی، فلکس AI ده، فیکس ورس دی، صحیح ده. دا زمونږ سره مختلف AI ټولز دي صحیح ده چې په دې باندې مونږه فری آف کاسټ چې دی کار کولی شو. امیج ټو ویډیو یا ټیکسټ ټو ویډیو. اوس که فرض که مونږ د ایمیج نه په AI باندې مونږ یو تصویر تیار کړلو، د هغې نه مونږ ویډیو تیارول غواړو نو هغه به مونږ څنګه کوو، صحیح ده، یا که مونږ یو پرامپټ ولیکو، صحیح ده، نو هغې نه به مونږ څنګه ویډیو چې دی هغه تیارو. نو هغه چې دی هغه تاسو په ویو 3 باندې هم کولی شئ، کم چې د ګوګل خپل ټول دی. صحیح ده، تاسو په ګراک باندې هم کولی شئ، کم چې د ایلان مسک ټول دی. صحیح ده، په کافینګ باندې هم کولی شئ، په فلیکس کلیپ باندې هم تاسو کولی شئ، په مونیټایز AI باندې هم کولی شئ، په کلینګ AI باندې هم کولی شئ، په فری بلوم باندې هم تاسو کولی شئ، کنټرول ویډیو، رنوے جنریشن 4، دا تاسو مختلف چې کوم AI ټولز دي دا تاسو یوز کولی شئ. صحیح ده، او د دې په مدد سره تاسو چې دی امیج ټو ویډیو یا ټیکسټ ټو ویډیو چې دی هغه جوړولی شئ. AI ټیکسټ ټو سپیچ ټول. AI ټیکسټ ټو سپیچ ټول زمونږ سره کم دی، مطلب مونږ چې کم سکرپټ چې دی هغه ولیکو، صحیح ده، نو په هغې کې مونږ له خبرې اترې چې دی هغه کول پکاري که نه، نو هغه به مونږ د څه په مدد سره کوو. صحیح ده، یعنی دا وایس چې دی دا به مونږ په څه طریقه سره چې دی جوړو، په څه طریقه سره به یې ریکارډ کوو. صحیح ده، د AI په مدد سره. نو د هغې دپاره ټولز چې کوم دي ګوګل AI سټوډیو ده. صحیح ده، په دې کې هم تاسو په بهترین طریقې سره چې دی وایس چې دی هغه ریکارډ کولی شئ. صحیح ده، 11 لیبز دی. صحیح ده، په 11 لیب کې هم تاسو کولی شئ، په نیچرل ریډر کې چې دی هم تاسو کولی شئ. خو ګوګل AI سټوډیو یا 11 لیب چې دی نو دا تاسو لا ډېر زیات په ښه طریقه باندې چې دی تاسو لا وایس چې دی هغه جنریټ کوي. داسې دا نور هم دي. صحیح ده، نو په دې کې تاسو څه کولی شئ، په دې کې تاسو یو وایس چې دی هغه د خپلې ویډیو دپاره په بهترین طریقه سره چې دی هغه تیارولی شئ. نو راځو
و سٹارټ اخلو سکرپټ چې دی هغه مونږ تیار کړلو صحیح ده د هغې دپاره وایس تیارو بیا د هغې دپاره چې دی مونږ څه کوو د هغې دپاره به ویډیوز چې دی هغه مونږ تیارو بیا به پکې ایډیټینګ کوو صحیح ده او بیا به تمنیل ډیزاینینګ و SEO په هغې کې ټایټل ډسکرپشن ټیکس تمنیلز دا به مونږ څنګه چې دی دا به مونږ د خپل ویډیو دپاره څنګه جوړو دا وس کوو ښه دلته که تاسو وګورئ زمونږ دا سکرپټ چې دی دا تیار شولو د ټول نه اول به تاسو دا سکرپټ چې دی دا ښه ښکلی ریډ کوئ وبه یې ګورئ صحیح ده چې تاسو کله دا وګورئ دا سکرپټ تاسو سره تیار شي نو سیمپلی دا به تاسو څه کوئ دا به تاسو د دې ځینه کاپي کوئ چې را تاسو کاپي کوئ را به شئ چېرته کې دلته کې به راشئ ګوګل AI سټوډیو چې دی هغه به تاسو سرچ کوئ صحیح ده ګوګل AI سټوډیو به تاسو سرچ کوئ یا تاسو په 11 لیب کې هم چې دی وایس چې دی هغه جوړولی شئ چې ګوګل AI سټوډیو ما سرچ کړله نو په دې کې به اوس زه څه کوم د ټیکس نه به زو دا ټیکس چې دی دا به زه رااخلم او د دې نه به زه وایس چې دی هغه جنریټ کوم یعنی اواز به ترې جوړوم د AI په مدد سره نو دا به مونږه په ګوګل AI سټوډیو کې هم ښه په پروفیشنل طریقه سره کولی شو او په 11 لیب کې هم په پروفیشنل طریقې سره کولی شو سیمپلی به په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کو دلته چې په ګیټ سټارټډ باندې مونږ کله کلیک کو نو زمونږ سره به جیمینای یا کم ګوګل AI سټوډیو چې دا به زمونږ سره اوپن شي صحیح ده ښه که تاسو اوس وګورئ زمونږ سره ګوګل AI سټوډیو چې دا هغه اوپن شوله که په دې کې تاسو دلته کې راشئ که نه ټیکس ټو سپیچ ته نو دلته کې څه لیکلی ټیکس ټو سپیچ convert text to speech with lifelike realism using Gemini TTS وای په دې کې تاسو چې خپل ټیکس چې هغه تاسو سپیچ ته کنورټ کولی شئ صحیح ده هغه به په ریل کې په صحیح طریقه باندې چې هغه به ښکاري صحیح ده داسې هیومنایز به ښکاري په دې کې به مونږ د اولنۍ سلیکټ کو چې دا مونږ سلیکټ کو صحیح ده په دې کې ملټیپل سپیکر آډیو چې هغه راله یعنی چې مطلب په هغې کې مختلف کسان چې هغه خبرې اترې کوي نو هغه دپاره به تاسو دا اپشن چې سلیکټ کوئ او که تاسو چې مطلب په یو اواز کې چې ویډیو ریکارډ کوئ نو د هغې دپاره به سنګل سپیکر آډیو چې هغه سلیکټ کوئ او د هغې نه بعد به دا وایس ته راشئ په دې کې به وایس چې سلیکټ کوئ نو دا مختلف وایسز دي صحیح ده په دې کې چې تاسو بیا وایس چې هغه ټرای کولی شئ فار ایگزامپل ما دا وایس چې دا سلیکټ کړلو چې دا وایس ما سلیکټ کړلو نو دلته کې به زه اوس هغه خپل سکرپټ چې هغه فیس کم او دا نور چې دا هر څه به ختم کم دا ایکسټرا او پرن کنټرول باندې به زه کلیک کم چې په دې باندې زه کله کلیک کم که نه نو زما سره به دا وایس جنریشن چې دا سټارټ شي بیا که تاسو وایس جنریټ کوئ صحیح ده نو هغه تاسو په 11 لیب سره هم چې جنریټ کولی شئ صحیح ده 11 لیب به سرچ کوئ صحیح ده چې تاسو 11 لیب سرچ کوئ نو په دې کې هم تاسو فری اپ کاست چې وایس چې هغه جنریټ کولی شئ د خپل کانټینټ دپاره د خپل ویډیو دپاره ښه که تاسو وګورئ که نه زمونږ سره 11 لیب چې هغه اوپن شولو صحیح ده دلته کې که مونږ په دې ټیکس ټو سپیچ باندې مونږ کلیک کو که نه نو د دې په مدد سره هم مونږ چې یو ټیکس چې هغه سپیچ ته کنورټ کولی شو صحیح ده خبرو ته چې کنورټ کولی شو صحیح ده فار ایگزامپل ما ورله دغه سکرپټ چې هغه ورکړلو دلته کې به زه راشم صحیح ده د دې نه به زه وایس چې هغه سلیکټ کړم په کم اواز کې چې زما دا وایس چې دا پکار دی هغه به زه سلیکټ کړم صحیح ده د هغې نه بعد به زه په جنریټ سپیچ باندې کلیک کړم نو زما سره به څه وشي د دې دا وایس چې هغه به زما سره ډاونلوډ شي سیمپلی صحیح ده زما سره به جنریټ شي بیا به یې مونږه سیمپلی چې ډاونلوډ کو نو په دې طریقه باندې چې تاسو وایس چې هغه جنریټ کولی شئ دا اوس زمونږ سره په ګوګل AI سټوډیو کې چې دا وایس جنریټ کیږي چې دا وایس جنریټ شي زه بیا تاسو ته طریقه کار ښیم چې دا وایس چې دا به مونږه څنګه هیومنایز کوو ځکه چې کله هم مونږ په AI باندې وایس جوړ کو نو هغه داسې لږ شانتي روبوټیک ښکاري صحیح ده نو دغه به مونږ څنګه هیومنایز کوو
د دې د هیومنایز کول دپاره مونږ چې یو ټول استعمالو صحیح ده. هغه ټول نوم سره د هغې نوم دی اډیسټي. صحیح ده، تاسو به سرچ کوئ اډیسټي به تاسو سرچ کوئ. صحیح ده، او دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. دا د هغې دپاره یو ټول دی. صحیح ده، چې دا هم بالکل فری اف کاسټ دی. صحیح ده، دا به سمپلی تاسو ډاونلوډ کوئ. چې دا تاسو ډاونلوډ کوئ نو په دې کې تاسو بیا خپل وایس چې دی هغه هیومنایز کولی شئ. تاسو خپل وایس چې دی هغه بیا د روبوټیک فیل نه چې دی هغه چینج کولی شئ. ښه، دا زمونږ سره اډیسټي ده. صحیح ده، دا مونږه اوپن کړلو. صحیح ده، سمپلی به دې ته مونږ چې دی وایس وس راوړو چې دغه وایس زمونږ سره جنریټ شي. دغه وایس به مونږ سمپلی دې ته راوړو او دلته کې به مونږه هیومنایز کو د دې په مدد سره. صحیح ده، د هغې پورې به مونږه چې دی نور کار وکړو د کمې پورې چې دا زمونږ سره مطلب دغه چې دی دا جوړیږي، دا وایس چې دی دا جنریټ کیږي. ښه، تمنیل چې دی که نه، تمنیل به مونږ څنګه جوړو؟ تمنیل چې دی هغه ډېر زیات لازمي دی. تمنیل تاسو په ډېر طریقو سره چې دی جوړولی شئ. صحیح ده، په اے آی بیس باندې. سمپلی تاسو به څه وکئ، هم دغه سکرپټ چې دی هغه به تاسو کاپي کوئ. صحیح ده، مطلب په کم سکرپټ مطابق چې مونږ څه کوو ویډیو چې دی هغه جوړول غواړو. دا زمونږ سکرپټ دی. صحیح ده، دا به مونږ راواخلو سمپلی. صحیح ده، او را به شو یو نوی ټیب چې دی هغه به د چیټ جی پی ټي چې دی هغه اوپن کو. صحیح ده، په دې کې به مونږه کلیک کو په ایمیجز باندې. چې کله مونږ په ایمیجز باندې کلیک کو که نه، نو دلته کې به مونږ ولیکو چې مجھے اسی اسکرپٹ کے مطابق ایک پروفیشنل تمنیل بناؤ جس پر زیادہ سے زیادہ ویوز آ جائے. سمپلی ورته مونږه اے آی ته چې په اردو کې دا خبره اتره وکړله او اوس ورته وایو چې یہ میرا سکرپټ ہے، دا زما سکرپټ دی. صحیح ده، سمپلی به مونږ چې دغه خپل سکرپټ چې دا دلته کې انټر کو. صحیح ده، ښه، چې دا سکرپټ مونږ دلته کې انټر کو نو اوس به دلته کې زمونږ سره ایمیج جوړېدل چې دی هغه شروع شي. صحیح ده، د ایمیج چې دا به زمونږ سره جوړېږي. که تاسو دلته کې وګورئ نو وایس چې هغه هم زمونږ سره تیار شولو. صحیح ده، که تاسو دا وګورئ. दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आज से तकरीबन دا وایس زما سره ریکارډ شولو. دا به زه سمپلی ډاونلوډ کم، په ډاونلوډ باندې به کلیک کم. صحیح ده، او په ډاونلوډ باندې چې زه کله کلیک کم نو دا به زما سره ډاونلوډ شي. صحیح ده، دا زما سره ډاونلوډ شو. دا به زه راوړم چرته کې اډیسټي ته به یې راوړم. په دې کې به دا مونږ اوس هیومنایز کوو. چې دلته کې دا وایس زه راوړم په کنټرول ای باندې به زه کلیک کم. دا وایس چې دا به زه ټوټل سلیکټ کم او په افیکټس باندې به کلیک. چې په افیکټ باندې زه کله کلیک کم نو را به شم دلته کې ستا ایکو اینڈ فلټر ته به راشم او په دې کې به فلټر کروز ایکو ته راشم. په دې باندې به زه کلیک کم. په دې باندې چې کله زه کلیک کم که نه، نو که تاسو ته دلته کې دا 100HZ چې دا ښکاري که نه، نو تاسو د دې په مدد سره به چې د دې دا سیټینګ چې دا وکئ. اوس دا لاین چې کوم دی دا زما سره دا به ستاسو سره داسې سټریټ وي. صحیح ده، دا به تاسو سمپلی دغه شانتي بره کوئ. صحیح ده، په دې په منځ کې به تاسو ډاټس چې هغه ولګوئ. صحیح ده، او په دې طریقه به له تاسو چې سیټینګ وکئ. صحیح ده، نو ستاسو وایس چې هغه به څه شي، هغه به بالکل هیومنایز شي. لکه فار ایگزامپل زه رالمه، زما دا سیټینګس چې دا آلریډي سلیکټ دي، نو دا به زه اپلای کم. اوس د دې نه مخکې وایس څنګه و؟ ये रही आपकी वीडियो स्क्रिप्ट की मुकम्मल, साफ और कुदरती उर्दू तर्जमा, जिसे मैंने इस तरह तरतीब दिया है कि ये वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल तैयार हो और मानी, लहजा और मालूमात सब बरकरार रहें. ښه، نو که تاسو وګورئ که نه، دا زمونږ سره دا هغه وایس دی. صحیح ده، زه به سمپلی اوس څه وکړم، په دې افیکټ باندې به کلیک کړم او را به شم دلته کې والیوم اینڈ کمپریشن ته. په دې کې به په امپلیفای باندې کلیک کړم او دا به زه څه کړم، دا به زه اپلای کړم. صحیح ده،
ښه چې دا زه اپلای کم بیا به افیکټس ته راشم په افیکټس کې به زه بیا په لیجسي باندې کلیک کم او په دې کې به په لیجسي لیمیټر باندې کلیک کم صحیح ده دا به زو چې دی لیمیټ ټو دا به زو -3 کم صحیح ده او په اپلای باندې به کلیک کم ښه چې په دې باندې زه کلیک کم نو بل افیکټ چې دی هغه به اپلای شي د هغې نه بعد چې دی مونږ به فیچ اینډ ټیمپو ته راشو او په دې کې به چینج فیچ باندې مونږه کلیک کو چې په دې باندې کلیک کو دا -2 کو مونږه صحیح ده او اپلای به کو صحیح ده ښه چې دا تاسو اپلای کوئ نو تاسو اوس وایس کتلی شئ ये रही आपकी वीडियो स्क्रिप्ट की मुकम्मल, साफ और कुदरती उर्दू तर्जमा, जिसे मैंने इस तरह तरतीब दिया है कि ये वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल तैयार हो और मानी, लहजा और मालूमात सब बरकरार रहें। دا وایس چې دی دا اوس بالکل ریډي شولو صحیح ده دا وایس چې دی مطلب دا اوس هیومنایز شولو دا اوس به روبوټیک نه وي صحیح ده په دې کې چې څومره هم خبرې اترې وي هغه به روبوټیک نه وي چې تاسو د اډیسیټي په مدد سره د دې دا سیټینګ وکړئ صحیح ده ښه دا وایس زمونږ سره تیار شولو اوس به مونږ د دې دپاره څه کوو د دې دپاره به مونږه چې دی اوس ویډیو چې دی هغه تیارو خو د هغې نه مخکې مونږ ګورو چې تمنیل زمونږ سره تیار شولو که نه نو که تاسو وګورئ نو دلته کې زمونږ سره تمنیل چې دی هغه هم تیار شولو په دې تمنیل کې اوس زمونږ سره د اردو دا لیکل چې کم دی نو دا غلط شوي دي صحیح ده په صحیح طریقه باندې نه دي لیکلي صحیح ده نو مونږ به اے آی ته ووایو صحیح ده چې مونږ له د دې دا لیکل چې کم دی دا په صحیح طریقه باندې راکړه صحیح ده نو دا مونږ له چې دی کار چې دی هغه بالکل پرفیکټ کې او دا لیکل چې دی دا به تاسو له په صحیح طریقه باندې درکړي صحیح ده ښه اوس چې دا کم وایس مونږ ډاونلوډ کړلو که نه د دې دپاره به مونږ څه کوو د دې دپاره به اوس مونږ ویډیو تیارو نو ویډیو به مونږ څنګه تیارو د هغې دپاره به مونږ استعمال کو را به شو ګراک چې دی هغه زمونږ سره فری ټول دی صحیح ده په دې کې تاسو فری ویډیوز چې دی هغه تیارولی شئ نو ګراک ته به مونږ راشو ښه چې کله تاسو ګراک ته راشئ که نه په دې کې به تاسو څه کوئ په دې کې به تاسو ویډیو چې دی هغه تیاروئ صحیح ده د خپل د سکرپټ دپاره د خپل د کانټینټ د ویډیو جوړولو دپاره صحیح ده نو ویډیو به مونږ په څه کې تیارو ویډیو به مونږ چې ایډیټ کوو هغه به مونږ په کیپ کټ کې چې دی ایډیټ کوو صحیح ده نو سیمپلی به تاسو کیپ کټ چې دی هغه ډاونلوډ کوئ ما کیپ کټ چې دی هغه د ځان سره اوپن کړلو سیمپلی زه به کلیک کما په کریټ پروجیکټ باندې چې کله زه په کریټ پروجیکټ باندې کلیک کما نو زما سره به دغه شانتي انټرفیس راشي صحیح ده دلته کې به زه اوس خپل پروجیکټ چې دی هغه ایډ کومه صحیح ده دا زما ټایم لاین دی په دې کې به زه خپل پروجیکټ چې دی هغه ایډیټ کومه صحیح ده چې زه څه قسم ایډیټینګ غواړم نو هغه به زه دلته کې کومه صحیح ده نو زه به اوس راشم سیمپلی دا وایس چې کوم ما جوړ کړلو هغه به راوړم صحیح ده دلته کې دا وایس د دې لپاره چې کوم ما تیار کړلو هغه به زه سیمپلی دلته کې راوړم ډریګ اینډ ډراپ به کم او په پلس باندې به کلیک کم نو دا زمونږ سره وایس چې دی راغی اوس چې په دې کې زمونږ کم غیر ضروري خبرې اترې راغلی دي په سټارټ کې به ترې مونږ کټ کو سیمپلی دا به مونږ اول واورو داسې وایس ये रही आपकी वीडियो स्क्रिप्ट की मुकम्मल, साफ और कुदरती उर्दू तर्जमा, जिसे मैंने इस तरह तरतीब दिया है कि ये वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल तैयार हो और मानी, लहजा और मालूमात सब बरकरार रहें। دلته کې به زه څه وکم په دې ځای کې به زه دا وایس چې دی دا سپلیټ کم په منځ کې به یې کټ کم او دا اخوا ایسه چې کم ګس سایډ ته ده دا به ترې زه ختمه کم صحیح ده او زما چې کم وایس دی دا به زه دلته کې سیمپلی چې دی هغه راوړم صحیح ده او په ترتیب باندې به ولګوم صحیح ده اوس به د دې دپاره څه کوم سیمپلی به زه د دې دپاره چې دی دغه تیاروم ویډیوز چې دی هغه به زه تیاروم ښه دا زمونږ سره وایس شولو که تاسو اوس دا وګورئ दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया ښه اوس دا کم خبرې اترې چې وشولې که نه نو دې دپاره به مونږ اوس چې دی پرامپټ تیارو صحیح ده
مطلب د دې لپاره به مونږ پرامپټ تیارو او د هغه پرامپټ په مدد سره به بیا چې دی مونږ ویډیو چې دی هغه تیارو. نو زه به سمپلی چې دی څه وکړمه، زه به سمپلی یو نوی ټیب چې دی هغه د چیټ جی پي ټي چې دی هغه اوپن کړمه. صحیح ده، او دا کار به هم چې دی دا به زه with the help of chat GPT وکړمه. صحیح ده، دلته کې به زه چیټ جی پي ټي چې دی هغه پوه کړمه چې I am going to provide you sentence step by step. Your work is to generate professional video prompt and best hook to viewers watch complete video. سمپلی زه به ورته دغه شانتې یو خبره اتره وکړم. صحیح ده، بس چې زه ورته دغه خبره اتره وکړم نو چیټ جی پي ټي به چې دی هغه به پوه شي. دا ورته مونږ په اردو کې هم ویلی شو، په انګلیش کې ورته هم ویلی شو. صحیح ده، ښه. اوس زه به چې دی سمپلی څه وکړم، زه به راشم دلته کې به دا کم زمونږ سره چې دا جمله استعمال شوې ده دا به زه راواخلم، کاپي به یې کړم. چې دا زه کاپي کړم دلته کې به اوس زه د چیټ جی پي ټي ته ورکړم، او چې چیټ جی پي ټي ته زه دا کله ورکړم که نه نو دی به ما له د هغې دپاره چې دی پرامپټ چې دی هغه تیار کړي. نو که تاسو وګورئ دا یې زمونږ دپاره چې دی پرامپټ تیار کړلو. صحیح ده، اوس سمپلی دا پرامپټ چې دی دا به مونږ کاپي کړو. صحیح ده، چې دا مونږ کاپي کړو را به شو ګراک ته، او په ګراک کې به مونږ د دې دپاره چې دی د ویډیو سایز چې دی هغه سلیکټ کړو 16.9 چې کوم دی اسپیکټ ریشو، دا زمونږ د یوټیوب دپاره دی. صحیح ده، په دې کې به مونږ دغه پرامپټ چې دی هغه پیسټ کړو. ښه، چې کله هم مونږ دا پیسټ کړو نو زمونږ سره به ویډیو چې دی هغه جنریټ کیږي. اوس دلته کې یو سوال پیدا کیږي. صحیح ده، چې په دې طریقه په دې کومه طریقه چې دا مونږ دا کار وکړو یا دا ویډیو جوړو. صحیح ده، په دې باندې مونږ نورې ویډیو جوړولی شو که نه؟ بالکل مونږ جوړولی شو. تاسو چې څه قسم کار هم کول غواړئ صحیح ده د اے آی په مدد باندې، نو د هغې نه مخکې به تاسو چې دی اے آی چې دی هغه ټرین کوئ. تاسو به اے آی چې دی په صحیح طریقه باندې پوه کوئ چې زما دا کار چې دی په کار دی. صحیح ده، زما دا ټاپک دی. صحیح ده، په دې ویډیو کې به تو ایموشنز چې دی هغه ایډ کړي. صحیح ده، چې په کوم ځای کې د جنګ حالات راځي تو په هغې کې چې دی جنګ چې دی هغه راولئ. صحیح ده، نو چې دا ورته تو کله ډیپلی ووایې که نه نو دی به تاله کار کوي. هغه که تاسو کارټون جوړوئ صحیح ده، نو که تاسو اے آی ته ووایئ چې زما داسې کارټون په کار دی. صحیح ده، په یو ګارډن دی. صحیح ده، په هغې کې چې دی یو دوه کارټونان چې دی هغه لبې کوي. صحیح ده، یا پکې چې دی ګیم کوي. صحیح ده، هر څه کوي. صحیح ده، نو هغه هم که تاسو دی اے آی ته چیټ جی پي ټي ته ووایئ نو د هغې دپاره به هم تاسو له دی چې دی پرامپټ سمپلی تیار کړي. صحیح ده، او هغه پرامپټ چې تاسو له تیار کړي نو د هغې ریزلټ به ډېر زیات امیزنګ وي. اوس ګورو مونږ دا پرامپټ چې دی دلته کې پیسټ کړلو، دی مونږ له ویډیو چې دی هغه تیاره کړله. اوس دا ویډیو ګورو چې دا ویډیو مونږ ته څنګه تیاره شوې ده. بالکل دا ویډیو چې دی زبردست چې دی تیاره شوې. صحیح ده، مونږ به سمپلی دا کم ویډیو چې ده دا به مونږ ډاونلوډ کو او دا به مونږ کیپ کټ ته راوړو. دغه شانتې به مونږ څه کوو، دغه شانتې به مونږ د دې دپاره چې دی پرامپټ چې دی هغه تیارو. صحیح ده، په دې طریقه باندې به مونږ پرامپټ چې دی هغه تیارو. دلته کې به راوړو او په دې پلس باندې به کلیک کوو. صحیح ده، او زمونږ ویډیو چې دی هغه به سمپلی جنریٹ کی گی. दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया. हाँ, वस दासी हिसाब किताब दे वस पदे पे नोर कम सेंटेंस दे कम जुमला द सही दा नु सैम्पली बागता सुरावड़ई सही दा او هغه به اے آی لور کوي نو د هغې دپاره به هم تاسو له چې دی دغه شانتې پرامپټ چې دی هغه
تیاری اے آی به تاسو له چې دی دا ټوټل کار کوي صحیح ده. اوس که تاسو غواړئ که نه چې تاسو د دې خپلې ویډیو دپاره چې دی په یو ځای باندې پرامپټ تیار کوئ صحیح ده، په یو ځای د هغې دپاره چې دی پرامپټ تیار کوئ نو تاسو به څنګه کوئ صحیح ده. سمپلی به تاسو چې دی په نیو چیټ باندې کلیک کوئ صحیح ده، او دلته کې به تاسو چیټ جی پی ټي ته ووایئ چې میں آپ کو ایک اسکرپٹ دیتا ہوں. آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے 100 الٹرا 8 کے سینیمیٹک प्रोफेशनल वीडियो प्रॉम्प्ट तैयार करे स्टेप बाय स्टेप और सेंटेंस बाय सेंटेंस फॉर एग्जांपल मूंग ورته داسې وایي सेंटेंस बाय सेंटेंस نو دا ورته چې دا ورته مونږه منشن کړلو صحیح ده. ښه چې دا ورته مونږه منشن کړلو نو دی وایي چې بالکل صحیح ده، زه چې دی زه به د هغې دپاره چې دی بالکل پرامپټس چې دی هغه جنریټ کم صحیح ده. نو اوس مونږ به دغه کم دا سکرپټ چې مونږ تیار کړی دی دا به مونږ راواخلو صحیح ده، او دا به مونږ کافي کړو. نو د دې دپاره چې دی ای آی اوس مونږ له پرامپټس تیاروي که نه تیاروي دا به مونږ وګورو صحیح ده. نو دا سکرپټ مونږ ټوټل راواخیستلو، سمپلی دلته کې یو فیس کړلو صحیح ده. اوس ګورو چې د دې دپاره دی پرامپټس تیاروي که نه تیاروي. نو که تاسو وګورئ صحیح ده دا اولنی پرامپټ شو، دویمې پرامپټ شو، درېیمې شولو، څلورمې شولو، پنځمې شولو، داسې شپږمې شولو. نو تاسو له په یو ځای باندې هم دا چې دی څه کوئ پرامپټس چې دی هغه تیاروي، په یو ځای کې هم تاسو ریزلټ چې دی هغه اخیستی شئ په دې طریقه باندې صحیح ده. بیا که فرض کا تاسو مطلب پوره ویډیو جوړوئ نو تاسو به څه کوئ دا یو پرامپټ چې دی دا به تاسو را اخلئ صحیح ده، او د دې په مدد سره چې دی به چې دی تاسو چې دی پوره ویډیو چې دی هغه جوړوئ صحیح ده. اوس په دې کې ماله چې دی 10 پرامپټس چې دی هغه راکړل صحیح ده. اوس که تاسو دلته کې وګورئ نو دی اوس ماله نور چې دی پرامپټس پسې راکړل 11 12 13 14 15 دا به ماله دغه شانتي د 100 پورې چې دی پرامپټس چې دی هغه په یو پیر راکړي، او د هغې په مدد سره چې دی زه ویډیو چې دی هغه بیا جوړولی شم. اوس به مونږ ټایټل چې دی هغه به مونږ څنګه سلیکټ کوو صحیح ده. یو ټایټل چې دی هغه به مونږ څنګه د خپل ویډیو دپاره سلیکټ کوو. ټایټل چې کله تاسو سلیکټ کوئ که نه تاسو به یوټیوب ته راشئ، په یوټیوب کې به تاسو چې دی دا ټاپک چې دی دا به تاسو سرچ کوئ. فار ایگزامپل دا ستاسو ټاپک دی که نه دا به تاسو سرچ کوئ په یوټیوب کې. په یوټیوب کې چې کله تاسو دا سرچ کوئ که نه نو تاسو به وګورئ چې په دې باندې کم داسې یوټیوبرز دی چې هغه پې ډېر زیات ویوز اخیستي دي. نو که تاسو وګورئ د ټولو نه اول فټاپ باندې دی د کوهستاني چې ده پې ډېر زیات ویوز اخیستي دي صحیح ده په دې ویډیو باندې. نو مونږ به د ده دا ټایټل چې دی کاپي کړو صحیح ده. په ټایټل باندې مونږ ته هیڅ قسم کاپي رایټ چې دی هغه نه میلاویږي صحیح ده. د ده ټایټل چې دی هغه به مونږ سمپلي کاپي کړو. چې ټایټل کاپي کړو دا به چې دی زمونږ چې دی مطلب د یوټیوب د اس ای او دپاره هم په کار راشي. ښه اوس به مونږ د دې دپاره چې دی ډسکرپشن څنګه لیکو یا ټیګز به مونږ څنګه لیکو، هیش ټیګز به مونږ څنګه لیکو، نو هغه به هم مونږ د چیټ جی پی ټي په مدد سره کوو. دلته به مونږ ولیکو چې هیلو باس act as an YouTube SEO expert, write in a professional title, description, hashtags या tags हो and hashtags हो. مونږ چیټ جی پی ټي ته ووایو چې ته مونږ له چې دی
کار وکا ایز ا یوټیوب SEO ایکسپرټ صحیح ده مونږ له پروفیشنل ټایټل ډسکرپشن ټیګز اینډ هیشټیګز چې دی هغه ولیکه صحیح ده my topic is this یا for my this topic زما د دې ټاپک د پاره صحیح ده دغه ټاپک بوله مونږ ورکو چې دغه ټاپک ولا مونږ ورکو سیمپلی نو دی به د هغې دپاره څه وکړي د هغې دپاره به دی مونږ له چې دی ټایټلز چې دی هغه راکړي صحیح ده نو که فرض کا مونږه سیمپلی دغه خومینی ویسز امریکا چې کوم دی دا پریدو دا په ټایټل کې چې دی انټر کو نو دا هم زمونږ دپاره ټیک دی که نه مونږ له په دې کې الټرنیټیو نور هم راکوي که دا مونږ چې دی راواخلو دا انټر کو نو دا هم ټیک دی خو که فرض کا مونږه یو ویډیو وکتله په هغې باندې ویوز سیوا راتلل صحیح ده نو د هغې ټایټل چې کوم دی سیمپلی اقا ټایټل چې دی هغه به مونږ هم د خپل ویډیو دپاره ورکو په دې کې به زمونږ ویډیو چې دی هغه وایرل کیږي دا ډسکرپشن راکړو دا به مونږ ډسکرپشن چې دی هغه کاپي کو دا زمونږ سره سیمپل چې دی ټیګز راکړل صحیح ده دا ټیګز چې کله مونږ ویډیو اپلوډ کوو په هغه ټایم کې مونږ مینشن کوو صحیح ده او هیشټیګز یې راکړلو هیشټیګز دا هم چې کله مونږ ویډیو اپلوډ کوو نو په ډسکرپشن کې هیشټیګز چې دی دا مونږ مینشن کوو او د دې په مدد سره مونږ چې دی خپل ریچ چې دی یا امپریشن چې کوم دی هغه مونږه سیوا کوو بیا تمنیل خبره اتره شوله نو تمنیل چې دی په هغې باندې هم تاسو پوه شوئ صحیح ده چې یو تمنیل چې دی هغه څنګه جوړیږي په څه طریقه باندې تاسو تمنیل چې دی هغه تیارولی شئ نو آی هوپ چې تاسو به په دې باندې پوه شوي چې یوټیوب اټومیشن دی څه څیزو صحیح ده په یوټیوب اټومیشن کې چې دی تاسو څنګه کار چې دی هغه کولی شئ ښه بیا کریټینګ ا یوټیوب چینل فار اټومیشن کله چې تاسو د یوټیوب اټومیشن دپاره یو چینل چې دی هغه تیاروئ که نه نو د هغې دپاره به تاسو څه کوئ د ټول ناول به تاسو نیم سلیکشن به کوئ صحیح ده د هغې دپاره به پروفیشنل نیم چې دی هغه ګورئ د هغې نه بعد به د چینل لوګو اینډ بینر چې دی هغه تیاروئ صحیح ده چې تاسو د خپل چینل لپاره د ټول نه مخکې د ویډیو د اپلوډینګ نه مخکې تاسو چې دی د هغې لپاره پروفیشنل لوګو چې دی هغه تیاره کوئ اینډ بینر تیار کوئ صحیح ده اباؤٹ سیکشن چې دی هغه تاسو مینشن کوئ لینکس چې دی هغه تاسو مینشن کوئ په خپل یوټیوب چینل کې صحیح ده ریلیونټ کیورډز چې دی هغه مینشن کوئ او کنټري چې دی هغه تاسو مینشن کوئ آډینسو اټومیټک کیپشنزو ویزیبلیټي پراپر اپلوډینګو او په هفته کې د 2 نه والا تر د 3 ویډیوز پورې چې دی دا تاسو اپلوډ کوئ نو انشاءالله ستاسو یوټیوب چینل چې دی هغه به مونیټایز کیږي هغه چې دی هغه به ګرو کیږي نو دا زمونږه د یوټیوب اټومیشن کورس آی هوپ چې تاسو په دې باندې پوه شوي چې یوټیوب اټومیشن څه ته ویلی کیږي یوټیوب اټومیشن څنګه کیږي که تاسو غواړئ چې ډیپلی یوټیوب اټومیشن زده کئ چې په یوټیوب اټومیشن باندې ډیپلی کار وکئ په صحیح طریقه باندې تاسو اے آی کارټون تیار کئ اے آی فلم تیار کئ صحیح ده نو تاسو زمونږ سره بیا په دې واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ مونږ به تاسو ته کمپلیټ کورس درخایو A to Z به یو پې پوه کوو او تاسو لبا یو چینل چې دی هغه ګرو کوو په صحیح طریقه باندې او ستاسو پیسیو انکم به انشاءالله د یوټیوب د لارې نه سټارټ کوو نو امید دی چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کئ د حوصله افزایۍ دپاره یو ښکلی شانتي کمنټ وکئ او د چینل د سپورټ دپاره زمونږ یوټیوب چینل subscribe kay. Thank you so much. Bye bye for now. We will meet inshallah in the next video.